دا د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د سور قاخ په سیمه کې د ولسي وګړو هغه کور دی چې تېره شپه پاکستاني بې پیلوټه الوتکې پرې برید کړی. سیمه ییز حکومتي مسؤلین وایي په دې برید کې درې ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان شوي دي. تقریبا د شپې 10:30 بجې شاوخوا د پېښه رامنځته شوه چې ډرون وشوه او د ډرون نو تلفات په باره کې په مورد باندې موږ دلته ولسي وګړي ولسي خلک قربانیان لرو چې درې ماشومان په شهادت رسېدلي دي. په دې کې یو ماشوم ده او 2 ماشومان دي. 15 نفره زخمیان موږ لرو چې په الحال په خوست مرکز کې او تداوی لاندې دي. الحمدلله د دې هغه صحت یې د ډاډ وړ ده. د فکر په عامه خلکو شوي دي. دا سیاسي بڼه نه لري، نه سیاسي موضوعات لري، نه چا پر تړاو لري.